د دې نه مخکې چې کوم د مذهبي تیزم اقسامو هغه تفصیل سره وویل شو. اوس واپس په ذکر کو د غیر مذهبي یا فلسفیکل فلسفیانه تیزم اقسام به ذکر کو. نو یاد ساتئ چې غیر مذهبي تیزم یعنی فلسفیانه تیزم دا په 15 قسمه باندې دی. فلسفیانه تیزم په 15 قسمه باندې دی. یو د مونیزم، یو د ډوالېزم، یو د پولیتیزم، یو د فینتیزم او یو د فینانتیزم. مونیزم ته وحدیت وای، ډوالېزم ته ثنویت وای، پولیتیزم ته کثرتیت وای او د فینتیزم نه تعبیر تاسو اغا په حلولیت سره کولای شي او په فینانتیزم نه تعبیر تاسو په فوق حلولیت سره اغا کولای شي. نو دا 15 اقسام شو د فلسفیکل تیزم چې مختلفو کتبو یا د مغرب مختلف افکار دي چې هغه هم د دې کائنات لپاره یو اصل مني، یو حقیقت مني، خو بیا هغه په دې کې مختلف دي، څوک یو مني، څوک دوه مني، څوک ډیر مني. نو نن به دغه ذکر کو. نو راځي دې کې اول نمبر دی چې فلسفیکل تیزم تعریف ما تاسو ته مخکې کړو خو آسان دی دلته لیکل دی. یہ وہ نظریہ ہے جس کے مطابق کائنات کی اصل ایک ایسی غیر مشخص بی صفات یا مجرد حقیقت ہے جو کسی مذہبی نظام، وحی یا عبادت سے وابستہ نہیں ہے. یعنی فلسفیکل تیزم والا دا یو هغه نظریه ده چې دی وایي د دې کائنات لپاره یو حقیقت شته، خو د هغه حقیقت اوصاف سره متصف نه دی، یو غیر مشخص دی، هغه کې څه اوصاف نشته دی. او دویم دا چې کوم دا مذهبي تیزم والا خبره کوي چې د هغه ذات ته د خپل مخلوق سره یو تعلق ته په طریقې د عبادت سره، په طریقې د احکامات را لېږلو سره، یا به هغه حساب کتاب کوي د دې خبرو، نو دا امور هغې نه مني. نو دغې ته ویلی کېږي فلسفیکل تیزم. لکه مخې ته به راشي د ایتیزم په اقسامو کې بیا موږ ذکر کوو چې تاسو ته دلته یاد وي. دا ډیزم والا کم تصور چې دی، ډیزم والا چې هغې مني چې خدای شته دی، نو هغه خدای دی په معنا د دې سره اخلي چې د دې کائنات لپاره یو اصل شته، دا کائنات پیدا کو، اوس په دې کائنات کې هغه څه قسم تصرف او څه قسم کار نه لري. نو دا هغه قسم والا خلق دی، دا فلسفیکل تیزم والا. فلسفیانه تیزم کی اقسام، ٹائپس آف فلسفیکل تیزم. فلسفیانه تیزم چې کوم دی نو دا په 15 قسمه باندې دی. فلسفیانه تیزم کو درجہ ذیل 5 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. وحدیت یعنی مونزم، ثنویت یعنی ڈوالزم، کثرتیت یعنی فولیتیزم، حلولیت یعنی فینتیزم او فوق حلولیت یعنی فینانتیزم. دا 15 اقسام دي. اوس راځه د هر یو تفصیل ذکر کوا. وحدیت څه ته ویل کیږي؟ نو دا یو داسې فلسفیانه نظریه ده چې د دې مطابق دا کل کائنات چې دی، خوا کاغی کې زمان دی، کاغی کې مکان دی، که انرژي ده، که میټر دی یعنی ماده ده، او که توانایي ده، دا څومره کائنات چې دی نو دا ټول نظام په یو داسې ذات باندې چې هغه ذات غیر مشخص دی، غیر صفتی دی، په هغه باندې منحصر دی. یعنی د دې کل کائنات انحصار صرف په یو حقیقت مطلقه او په یو ذات باندې دی. یا په آسان الفاظو سره وایي چې مونیزم ویل کېږي داسې نظریې ته چې هغې د دې کائنات لپاره اصل مني، غیر مشخص، غیر صفتی اصل مني، او دا یو مني، یکتا مني. یعنی د دې کل کائنات لپاره صرف یو اصل دی. دې ته ویل کېږي مونیزم. خو دې کې به اوس فرقیات ساتي، موږ یې د نقطه لیکلې ده چې یو د مونیزم، یو د مونوتیزم، یعنی یو د وحدیت او یو د توحید زمونږ د مسلمانانو عقیده شوله. دې دواړو کې بیا فرق دی. دا مونیزم والا د دې کل کائنات لپاره چې اصل یو مني، نو دا د خپل عقل په بنیاد باندې، د خپل فلسفیانه افکار او تصورات په بنیاد باندې مني.
او منګ د دې کائنات لپاره اصل چې یو منو نو دا د وحي په بنیاد باندې منو. او دویمه خبره ده منګه هغه اصل منو یکتا منو، خو د یکتاوالي سره موصوف بصفت منو، مشخص منو، اوصاف سره متصف ګڼو. او دا مونیزم والا چې دي نو دی هغه ذات یکتا غني یو منی خو اوصاف پکې نه مني، غیر متصفی غني، غیر مشخصی غني، مجرد عن الصفات غني. نو بیا چې مونیزم کې یعنی وحدیت کې او توحید کې په فرق باندې بیا تاسو سه هغه پوي. نو د دغه خبره ته ذکر کوي وی وحدیت یعنی مونیزم یہ ایک ایسا فلسفیانہ نظریہ ہے دا یودا سے فلسفیانہ نظریہ دا جس کے مطابق کائنات زمان و مکان اور کل نظام ہستی کی تمام تر پیچیدگیوں تغیرات اور مظاہر کے پیچھے صرف ایک واحد غیر مشروط حقیقت مطلق کار فرما ہے. یہ سارا نظام ہستی اسی ایک وجود پر منحصر ہے اور وہی اس کی ابتدائی علت فسٹ کاز اور اساس یعنی دا بنیاد دے دی. اس تصور میں وحدیت پر اصرار کیا جاتا ہے. دا وحدیت والا پر یکتاوالی دا اصل دا دی کائنات پانے سکے اغزور نور کئی کہ کوئی دوسری طاقت اس کے ہمسر یا شریک نہیں. او دی کی تاسو اغا افکار مخی تبراش من با دا یونان تاریخ شروع کو الحاد جدید جرل دا یونان سر لگی دلی دی دا یونانی تاریخ سر نو التبا منگا ذکر کو دا تیلس فلسفہ چا اگر دا کل کائنات تفارا اگوی که نباتات تی که جمادات تی او که دغه سانت کې نور چې کوم امور دي که حیوانات وغیره ورپکې راځي نو دا ټول چې کوم دي د دې منبع او د دې اصل چې کوم دی هغه صرف اوبه دي. دا ټول کائنات وایي کله چې اوبه کلکې شي نو د هغې نه واوره جوړه شي، برف ترېنه جوړ شي، نو کله کله دغه اوبه ډېرې زیاتې سختې شي نو هغې نه غرونه جوړ شي. او کله دغه په انداز کې شي بوټي ورنه راوخیږي او کوئی انسان ته تو ګورو نو انسان هم دغه وبونه جوړل. نو دی وای د دې کل کائنات لپاره اصل یو دی، د دې یو اصل باندې د کل کائنات منحصر دی او هغه اصل وبدي چې صرف دغه وبګنل کیږي. نو د تلس فلسفه کې بیا تاسو دا وای نو دا په دې مونیزم کې راځي. څه کې راځي؟ مونیزم کې راځي. نقطه توحید ایک مذہبی عقیدہ ہے جو وحی اور نبوت پر مبنی ہے. نوراشا دا توحید دا قسم دا مذہبی تیزم رازی، دا ریلیجیس تیزم کی بتوحید رازی یعنی کہ پر ریلیجیس کی یا اگر مذاہبی نظام کی دا مذہبونو پر نظام کی دا دی کائنات تپارا چکم ذات یکتا من لکی گا غیت توحید وی او پر فلسفیان نظام کی چکم یکتا ذات من لکی گا دا کائنات تپارا نو غیت وحدیت وی غیت مونزم وی او دا مذہبی غیتا مونو تیزم وی. انشاءاللہ دیوان دی بپوہ شئی. جو وحی اور نبوت پر مبنی ہے اس کا مرکز ایک ذاتی خدا ہے جو کائنات کا خالق مالک اور عبادت کے لائق ہے یعنی مستحق عبادت ہے. اس میں کائنات خدا کی حقیقی تخلیق ہے اور انسان کا مقصد خدا کی بندگی و اطاعت ہے. جبکہ وحدیت یعنی مونزم ایک ایسا فلسفیانہ نظریہ ہے جو عقل اور منطق کی بنیاد پر اس کائنات کا مرکز ایک مانتا ہے. دیوئی دا ہر سیز اعادہ یو تکیگی تکوگوری دی عدد باندې لاړ شا کروڑا او اربا او تلال شو چې په شا باندې راځي نو په یو باندې به ودرېږي. دغه سانت کې چې د هر سیز اصل ته تزي نو هغه یو وي. نو دی د دغه استدلال کوي او ویره د ټول کائنات چې هم ته پیچا کې زی نو په یو اصل به ودرېږي. نو دا د خپل عقل نه جوړ کړی شوی هغه نظریه ده. بهر کې دا د فلسفیانه تیزم یو قسم اوس دویم قسم ثنویت ډوالېزم ورته وایي. څه ورته وایي؟ ډوالېزم ورته وایي. دا یو داسې فلسفیانه نظریه ده. بس آسان وایا ډوالېزم یعنی د دې کائنات تفاره دوه اصل منل، د کائنات تفاره دوه اصل منل. داسې ویل چې د دې کل کائنات انحصار په دوو اصول باندې دی، په دوو ذواتو باندې دی چې هغه د کائنات څه کوي، هغه چلی او د کائنات تاغې نه شرط راغلی وجود ته راغلی دی. دې ته ویل کېږي ډوالېزم. ډوالېزم یعنی دوه د دې دغه دپاره څه منل، هغه اصل او حقیقت منل. لکه دې وخت کې به موږ ووایو چې بعضې هغه افکار ساینسي طبقې سره چې کوم تعلق ساتي چې د دې کلي کائنات هغه انحصار په میټر او په انرژۍ باندې دی. نو دوی وایي د دې کلي کائنات لپاره اصل ماده ده او څه ده، توانایي ده یا حرکت ته مادې سره څه کوي، تعبیر کوي. نو دا ته په څه کې راوستلی شي؟ په ډوالېزم کې هغه راوستلی شي.
ये एक फलसफियाना नजरिया है, दा फलसफियाना नजरिया दा जो निज़ाम हस्ती को समझने के लिए दो मुतजाद हों दा दो उसूल च मनी नो दा बद यो बल सर से मुखालिफ वी द यो बल सरवा तजाद लरुन की वी कायम बिज़ात पवी सबवी यानी हमेशा न बवी दा बत कदीम मनी जक कदीम न मनी नो बिया मखि तजी नो द अगा इन्फिनिट रिग्रेस और द तसलसल न द बच के दो द पार दी बिया जिक्र कई कायम बिज़ात और अबदी खबर जिक्र कई और बाहम मुतहारिफ हकायक देवबल सब जगड़ बांध जवाहिर या बुनियादी उसूल को हतमी मानता है। इन दोनों ताकत या उसूलों के दरमियान कशमकश हवजदा दो उसूल चिदी देवबल सरसरी मध्य मुकाबिल दी नुददी देवबल सरा अगर जगड़ दो जन दा वाक़यात से की अगर वजूद तराजी यानी देवबल सरा अगर टकराव राजी नो द टकराव पर नतीजे के नवी नवी चीजों अगर पैदा की गई वजूद तराजी नुदी द खबर जिक्र कई डुअलिज्म वाला वही इन दोनों ताकत या उसूल के दरमियान कशमकश तामुल या तवाजुन ही हस्ती के तमाम मज़ाहिर की तौजीह करता है। दूसरे अल्फाज में हस्ती को दो गैर काबिल इख्तिसाल बुनियादों पर इस्तिवार मानना सनवियत कहलाता है। दा द रीने रिकॉर्ड चुकुम द नफ्स और द शांत के द मादे चुकुम नजरिया दा अगवई च द टूल द गसरे असल अगम माइंड दे और द्वयम नंबर से द मैटर दे मादा दा ददी द्वाड़ो द योबर सर द तकाबुल लो जन द कायनात द की खुमासान मिसाल दे वक्त सर च एनर्जी या मादा तो मनी दे त डुअलिज्म वेले की दे त सोरे की डुअलिज्म द्रेम दे फूलितिज्म कसरतियतो नुमाना दा च द द्वो न सेवा मनी द द्वो ना द कायनात तफारा उसूल मनल दग उसूल द द्वो न सेवा मनल दी तो वेले की फूलितिज्म या कसरतियतो लका तो सुबह की वेली च द कुल कायनात या द टूल अजसाम असल चुकुम दे नो आगा अनासिर अरबादी यानी सलूर अनासिर दी यो दे उबो यो दे ओरो यो दे हवा और बल चुकम दे नो खावरा द सलूर उसूल समनी द कायनात तफारा असल मनी नुदगी तो वेले की फूली तीयज़म ये एक ऐसा फलसफियाना नजरिया है दा कसरतियत च दे दा फूली तीयज़म च दे दा यो दासी नजरिया दा जो ये मानता है दिला खबर मनी कि इस पेचीदा और कसीरुल जहत निज़ाम हस्ती की वजाहत महज एक या दो नहीं ददी दुम्र लोई कायनात अगर तौजीह तो पयो असल सरा या प दो उसूल सरा नशिकवले बल्कि मुतअद्दिद आज़ाद अलग अलग और बुनियादी हैसियत रखने वाले उसूल व हकीकत या जवाहिर की मजमूए से ही मुमकिन है बल्कि दद्वों बसीवा मनी और हस्ती की कसीर आसासात बाहमी तामुल के जरिए हमारे तजर्बे की दुनिया को तश्कील देती है। नुज़मुंदी दुनिया तस्वर कई वजूद वर कई जैसे कदीम यूनानी फलसफे में दगच वो नजरिया कदीम द यूनान फलसफा के वो सो पूरे दादा मंतिक बदी किताबों के द फलसफी पे किताबों के राजी चारा अनासिर और बगदी आग हवा पानी और द खावर मिट्टी का नजरिया या पदी जदीद फलसफा की द यम जिमीज दायो साइंटिस्ट तिरशवे दे खपल तस्वुर पेश करे दे और इंशाल्लाह बिया मख तरा रवान दिवाल तक बस को जिक्र को और नदागा का फलसफियाना चकुम तस्वुर दे कायनात मुतालिक दी फूली तीयज़म के राजी अब से के राजी फूली तीयज़म के राजी सलोरम नंबर दे फैन तीयज़म सलोरम नंबर दे फैन तीयज़म चिदी तहुलुलियत वेले की दा अग नजरिया दा चिदी वही दा असल द कायनात ऐन कायनात ते यानी ददी कायनात तपारा चुकुम असल ले कुम हकीकत मुतलका गैर मुशख्खस दे गैर मौसूफ बिसिफतिन दे यानी मुजर्रद अन सिफात ते नो आगा ऐन दा कायनात ते नो ददी कायनात और द असली कायनात पमेंस के अलाका द ऐनियत ता नो माना दा शुदा गयो हुलूलियत वाला हम तक सदा नजरिया दा खुदी के बिया ग वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद वाला खबर mun जिक्र को अगर द फलसफियानो मुतसव्विफो यो जुदा तस्वुर दे अगर गुरे हुलूलियत की नाराज हुलूलियत अगर न दे नुदारा सी नजरिया दा जिसके मुताबिक खुदा और कायनात एक ही वजूद के दो नाम है दिवई दा असली कायनात यानी खुदाई और द शांत की दा कायनात दा द दो वजूदो यौनम दे वो वजूद थी यो वजूद दे दो नमूने दी यो खुदा वलो तसोई कायनात वही नुदी द शांत नजरिया यानी खुदा कायनात और उसके तमाम अज्जा में हुलूल किए हुए है और कोई अलाहिदा मावराई जात नहीं यदि कायनात न मावरा न दे ये कुव्वत जो कायनात को मुतहर्रिक करती है वही इसका असल जौहर या खुदा है। इस नजरिए के मुताबिक कायनात ही कुल हकीकत
टोटल बीइंग है, खुदा कायनात है और कायनात खुदा है, बेअल्फाज दीगर दोनों का दायरा वजूद यकसा और ऐन एक है। دا مختلف فلاسفه اگر غلي دي او اغي دغه تصور پیش کړی دی او د یونان نه هم دغه موږ ته میلاویږي. د یونان په فلسفو کې د وخت کې بعضی داسې شته چې هغه د فینتیزم ولا عقیده لري. پنځم نمبر دی فینانتیزم. پنځم نمبر دی څه شي؟ فینانتیزم. فینانتیزم د تاسو فوق حلولیت وای دی، وای دم دغه حلولیت والا غونته کې نظریه ده، خو دې کې لږ فرق دی. دی وای دا کل کائنات دا جز د دغه اصل کائنات نه دی، یعنی د دې کائنات تفاره چې کوم اصل له کوم حقیقت مطلقه ده کوم خدای ده، نو دا کائنات داغه نه یو جز ده او هغه د کائنات نه سره سیوا ده زیات ده نور هم ده، خدا کائنات سره دا داغه نه یو جز ده. نو اغي داسې مني، نو داسې دي فینانتیزم والا دي. نو دا د حلولیت یعنی حلولیت خو مني چې دا کائنات داغه نه یو جز شنو حلولیت رااله من وجهین، خو کل خو نه دی راغلی. نو هغه وایي د دې کائنات نه دغه وجود سره سیوا دی. یہ نظریہ حلولیت سے قدر مختلف ہے. دا نظریہ د حلولیت نه لگا سره مختلف تھا. اس کے مطابق اگرچہ خدا کائنات میں حلول کیے ہوئے ہیں، یعنی کائنات خدا کا عین ظہور یا مظہر ہے، لیکن ساتھ ہی خدا کائنات سے ماورا اور اس سے بڑا بھی ہے. یعنی خدای د دین لویم دے، کائنات خدا کے وجود کا فقط ایک حصہ یا تجلی. یاد ساتي دی فلسفیانتیزم کې د لفظ د خدای چې موږ راوړی دی، نو دا هغه مذهبي خدای نه ذکر کو ښا، یعنی هغه خدای چې کوم فلسفیانه تصور دی هغه ذکر کو. د دغه د پاره د لفظ شوی دی استعمال شوی دی چې د تاسو ته بیا سوی هغه پته وی ښا. لیکن خدا کی ذات اس سے وسیع تر ہے، یعنی خدا کائنات پر محیط ہے مگر صرف کائنات تک محدود نہیں. جیسے د نارت چې کوم یعنی فلسفی البریت نارت دیو تصور خپل چې کوم پیش کړی دی نو هغه پدې کې راځي. یا دغه شانت کې د هندوستان بعض داسې د جین متسره د جین متسره کې چون کې تصور د خدای نشته دی، نو داغي د بعض تعلیمات سره چې کوم را نقل کړی شوی دی اوس حقیقت نه دی، هغه جدا خبره ده، خدای سره بعضی تړلې شوی خبرې دي. یا د گیتا چې کوم تصور دی نو هغه په دې فوق حلولیت کې راځي ښا. دایي بعضی مکاتب فکر اغي د فوق حلولیت والا نظریه ذکر کړی ده. نو هر یاد ساته مونږ نن سوي دا د تیزم مونږ دوه قسمه ته تقسیم کړو. اول مونږ وی تیزم په دوه قسمه باندې دی، یو د ریلیجیس تیزم یعنی مذهبي تیزم، یو غیر مذهبي تیزم یعنی ایر ریلیجیس تیزم. بیا مونږ دا خبره ذکر کړی و چې د ایر ریلیجیس تیزم ته دویم نوم فلسفیکل تیزم وایي. بیا دا مذهبي تیزم اقسام ذکر کړو په خپل ځای باندې تاسو بیان کړی وي. اوس راځي د فلسفیانه تیزم موږ پنځو قسمو ته تقسیم کو. یو متقسم کومونیزم ته، یو مو ډوالېزم ته، یو مو پولیتیزم ته، یو فینتیزم ته، یو فینانتیزم ته. بیا ګوره د دې څلور آسان تعریفات چې د کائنات تفارق حقیقت مطلقه ده کم اصل له هغه یو ده نومونیزم. بیا کائنات تفارق اصل دوه دي لیکن د یو بل سره متحارب او متضاد دي نو دا ډوالېزم. بیا ډیر دي د دوه سیوا دي نو دې ته ویل کېږي فولیتیزم. بیا دغه اصل عین کائنات ته نو دغه څه شو فینتیزم شو حلولیت والا. او نه د کائنات جز دی داغه نه او هغه د کائنات نه لوی دی نو دا فینانتیزم شو. دغه پنځمه څه شوله قسم شو نظریه شوله. بیا یو نقطه یاد ساتئ چې په توحید کې او وحدیت کې فرق دی، یعنی مونوتیزم او مونیزم دواړو کې څه دی هغه لږ فرق دی. نو دا زمونږ سو اغه نن سبق او سبا که خیری و ان شاء الله ایتیزم به وو.